ښه تاسو به کار وکړئ چې په خپل موبایل کې دا یو اپلیکیشن پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. د دې نوم دی لګزز آډیو ایډیټر. ښه چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو سره سکرین ته راغلی وي دارنګ انټرفیس کې به وي تاسو یې کلیک والی. ښه چې کله تاسو کلیک واخیستو تاسو سره دارنګ انټرفیس راواوړي. دلته کې موږ دا ریکارډینګ کړی اول تاسو دا واورئ د هغې نه پس زه بیا تاسو طریقه ښیم چې دا تاسو څنګه ایډیټ کوئ. تاسو اول دا ریکارډینګ واورئ. مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی په زړونو کې صفایو تجربه وکړه صاحبه. ښه ملګرو دا کوم ریکارډینګ چې تاسو واورئ نارمل ریکارډینګ و دا بس موږ ایډیټ کوو د ټول اول موږ ایکو افیکټ ورکوو. تاسو به کار وکړئ لکه 3 ډاټ تاسو ته بره ښکاري دین به کلیک والی. دلته کې به افیکټ باندې کلیک والی. په دې اپشن کې تاسو داسې لاندې راشئ او دلته کې دا یو اپشن دی ایکو په دې به کلیک والی. تاسو سره دارنګ انټرفیس راوړئ دلته کې لیکلی ایکو لاندې کې لیکلی ایکو لیول 100% لکه ایکو دا لیول چې کوم د موږ سره دا پټه چې کومه دا 100 ته رسېدل دلته کې لیکلی 100% دا چې کوم دی اوس موږ سره پول ده. تاسو دوسته اډیو پلی کومه چې موږ د اډیو څنګه ده مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی مستی او تماشې دا تاسو وکړه زموږ په ساوند کې چې کوم دی دا ایکو ډېر زیات دی دا تاسو داسې راکم کوئ تقریبا 20-25 ته تقریبا نه ولئ. ټیک شو ما 22 ته راویستو تاسو زه اوس پلی کوم چې اوس څنګه دی زموږ د اډیو مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی په زړونو کې صفایو تجربه وکړه صاحبه. دا تاسو وکړه موږ د خپل ساوند ته ایکو افیکټ ورکړو ډېر زبردست رالو ډېر مزیدار رالو. ښه که تاسو وایئ چې یاره موږ د ایکو د اواز سیوا کوو نور هم نو دا به تاسو داسې پلس ته وړئ سیوا کوئ به او که کموئ به کې داسې ماینس ته راوړئ. ښه د ایکو دا طریقه ده خو تقریبا په 20 کې تاسو ساتئ لکه 20-22 کې تاسو ساتئ نو ستاسو اواز به ډېر زیات زبردست راځي. که د هغې نه پس بیا تاسو د افیکټ اپلای کوئ لاندې ته کې لیکلی اپلای وي دین به کلیک والی. تاسو د ایکو د افیکټ چې کوم دی دې ته اپلای شي ته اپلای شي تاسو اوس پلی کوم ګورئ ورته مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی په زړونو کې صفایو تجربه وکړه صاحبه. ښه تاسو وکړه زموږ د ساوند ته چې کوم دی ایکو افیکټ ورکړی شو. ښه بیا داسې کار وکړئ بیا به 3 ډاټ باندې کلیک والی. دلته کې لاندې به افیکټ باندې کلیک والی. دې کې بیا داسې لاندې راشئ دلته کې دا یو اپشن دی امپلیفایر په دې باندې کلیک والی. ښه تاسو سره دارنګ انټرفیس راواوړي. تاسو به داسې کار وکړئ دا یو اپشن چې کوم یو دی ټول د اخرنی دا یو دا تاسو معمولي شان کې داسې لږ بره یوسئ داسې بره یوسئ تاسو زه اوس اواز پلی کوم چې د اواز اوس څنګه راځي. مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی په زړونو کې صفایو تجربه وکړه صاحبه. دا تاسو وکړه زموږ په اواز کې چې کوم دی نور هم صفایي راله. ښه دا دوه اپشن چې کوم دی تاسو داسې بره وړئ تقریبا دونه حساب سره تاسو بره داسې یوسئ ټیک شو. نو ستاسو د اواز به چې کوم دی نور هم صفایي پکې لکه راځي ګورئ زه ته اوس پلی کوم دغه دوه اپشن ما بره ویوړه اوس ورته ګورئ. ښه مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی مستی او تماشې خو زموږ هس یو عادت دی په زړونو کې صفایو تجربه وکړه صاحبه. ټیک شو نو په دې طریقه به تاسو صفایي راویستی شئ. ښه بیا دا افیکټ ورته بیا تاسو اپلای کوئ اپلای باندې به کلیک والی. ښه دا دوه افیکټ چې کوم دی موږ د خپل ساوند ته ورکړه. ښه بیا که تاسو د خپل ساوند سیو کول غواړئ دلته کې دا یو اپشن دی سیو په دې باندې به کلیک والی. دلته کې ورته چې کوم دی نوم ورکوئ دلته کې لاندې څه نوم ول تاسو ورکوئ به تاسو ورکوئ فرض کړه زه ورکومه سلمان. ټیک شو ما سلمان ورکوو بیا دلته کې ډن اپشن دی دې نه بیا کلیک والی. دلته کې بیا پرې سیو باندې کلیک والی. دا وګورئ زموږ د اډیو چې کوم دی زموږ سره سیو شوه نو بهې طریقه چې کوم دی تاسو خپل اواز صفا کولی شئ. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې دا ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي.